نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه پام وکړئ درایو ډیرو تازه او مهمو خبرونو ته. ترکمنستان د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. ترکمنستان وايي خپل بشردوستانه مرستې په هرات کې افغان چارواکو ته تسلیم کړې دي. د راپورونو له مخې ترکمنستان د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره بشردوستانه مرسته کړې ده چې په دې کې البسه، خوراکي توکي، سون توکي، ګاز او تیل شامل دي. یا توکي د تورغونډۍ بندر له لارې هرات ته راوړي دي او په دغه ولایت کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر عباس ستانکزي ته سپارلي دي. ترکمنستاني چارواکي په دې تړاو په جوړ شوو مراسمو کې له افغانستان سره د لا ډیرو بشردوستانه مرستو د ترسره کولو ډاډ ورکړی دی. ترکمنستان د هغو ګاونډیو له ډلې دی چې تل له افغانستان سره د سولې، اقتصادي ودې او بشردوستانه خدماتو په برخه کې مرستې کړې دي. افغان لوري له وروستۍ مرستې هم مننه کړې ده. بل ورته چین افغانستان سره د څه باندې 1500 ټنه خوراکي توکو مرسته کوي. چین ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به له افغانستان سره د څه باندې 1500 ټنه خوراکي موادو مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن سه شنبه د راډیو ته ویل چین له افغانستان سره د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو په دویمه جوپا کې پرون یو اندازه درمل، 4,000 کمپلې او 1,000 ژمني جمپرونه افغانستان ته وسپارل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی نن د راډیو ته ویل ټاکل شوي په راتلونکو اونیو کې چین افغانستان سره د 1500 ټنه وړو او 8 ټنو وریجو مرسته هم وکړي او د مرستې به په اړمنو کورنیو وویشل شي. او طالبان وايي ټولو دولتي کارکونکو ته د 2 میاشتو تنخواوې ورکوي. د طالبانو د مالیې وزارت وايي تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکونکو ته د 2 میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل ویل دولتي کارکونکو ته تنخواوې د دوی د خپل دولتي بودیجې څخه ورکول کیږي. حقمل ویل زموږ کوښښ دا دی چې د قوس تر 15 نیټې پورې د ټولو دولتي کارکونکو د 2 میاشتو معاشونه ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کال نوی کیږي، سیستمونه مو بندیږي او د یو څه وخت لپاره کیدای شي د پروسه بیا وځنډیږي. حقمل ویل تیره اونۍ دولتي کارکونکو ته مکمل معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر 100 ډیرو وزارتونو او ادارو کارکونکو ته تنخواوې ورکړل شوې دي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه. ښې چاره.